ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه پاکستان پر طالبانو ټینګار کړی دی چې تشدد راکم کړي. د افغان سولې لپاره د مذاکراتو د پیل هڅې یو ځل بیا چټکې شوې دي. په همدې موخه د امریکا د دفاع وزیر هم تېره ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته راغلی دی. هغه ویلي دي کابل ته د سفر موخه یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدل دي. په ورته وخت کې د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې تېره میاشت اسلام آباد کې د طالبانو او پاکستاني چارواکو ترمنځ لا شویو خبرو د باخبره سرچینو له خولې لیکلي دي. پاکستان پر طالبانو ټینګار کړی دی چې اوربند او یا هم حد اقل تشدد کچه راکمه کړي. په پاکستان کې د افغان چارو څارونکي او خبریال طاهر خان بیا وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اساسي ټکی یو همدا و چې طالبان باید اوربند وکړي، خو د هغه په خبره فکر نه کوي چې پاکستان ته دې پر طالبانو په همدې موخه فشار راوړی وي. راپور کې وړاندې راغلی چې پاکستان طالبانو ته ویلي دي که چېرته غواړي له امریکا سره خبرې بیا پیل کړي نو اوربند یې اعلان کړي او یا دې هم د تشدد کچه راټیټه کړي. خو طالبانو تر اوسه پاکستان ته په دې اړه ډاډ نه دی ورکړی.